راځي چې وخاندو یو شي خو ده کنه چې خام خاده او بس دا یو شی شو کنه یو شدو کې وباسي تاریخ تروخ اول زما فکر سلاټین څلور وشو څلور تقریبا نه صحیح 100% یو شی راځي خپه خو نه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مشي راځي چې وخاندو خبرونه د په صدابات خار کې بل خاریانو نه پښتنه کوو ډېر ملګرو غوښتنې کولې په واتس اپ او میسنجر او کې به میسج کولې چې ولې مو دغه خبرونه ورکه کړې ده نو دغه خبرونه ته یو ځل بیا راوتلی یو دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو نو موږ سره پاتې شئ لیدونکو دا چې یو ورور مې ترڅنګ دی د دې نم پوښتنه کوو ورور ستړی مشي او کراته نوم دې څه دی جندې ورور من نوم واحد الله دی ورته کلی اوسېدل ها واحد الله ورور یو پوښتنه کومه جواب راکړي نو کوشش به ها دا راته یو کنه چې هغه څه دی چې سر ته غوڅ کې غوګونه بیم پاتې کیږي سر ته غوڅ کې غوګونه بیم پاتې کیږي دا به سر ته غوڅ کې غوګونه بیم پاتې کیږي والله فکر ترانه یو تیزه جمله براته وي کنه دا براته 15 پیر زر زروي تاریخ تروش تریو 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 درنو لیدونکو دا چې یو بل ډور مې ترڅنګ د سره خبرې کوو ورور ستړی مشو نوم دې څه دی خدای دې وبخښه نوم مې دی حضرت بلال بریال بریال ورور یو ذهني پوښتنه کوم جواب درک والي نه بس دا راته ویو چې هغه څه دی چې سر ته غوڅ کې غوګونه بیم پاتې کی څه والا دا خو نظر ویل ته خلک سوچ په وکا کنه او نو سر غوڅ کې غوګونه پاتې کیږي غوګونه پاتې شي بیم دا په بنش یو تیزه جمله براته دا وی کنه تاریخ تروش تریو دا براته 15 پیر زر زروي تاریخ تریو تروش تریو تاریخ تروش تریو تریو لیدونکو دا چې یو بل ور مې ترڅنګ د دینه پښتنه کوو ورور ستړی مشي او نوم دې څه دی نوم مې مهتاب الاسلام څه مهتاب الاسلام ها مهتاب الاسلام یو ذهني پښتنه کوم جواب راکې پښتنه دی وک دا راته یو کنه چې یو تور کوټه ده باغې کې یو لاټین دی وړي ودا او تاسو سره لاس کې دبلې دی ولنه بچي بلې یو لاټین دی وړي ودا او دبلې تاسو سره لاس کې دی ول بچي بلې اول زما فکر سلاټین لاټین ولی لاټین رڼا ډېر ها نو زبر جواب هم دلته دی لیدونکو ته ویم او تا ته ویم مونږ چې اول بلو اول به دبلې بلو بیا به لاټین لګو صحیح لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ دی لګې دی چې په خاینو د سره بلند یو څو پښتنې ته کوو ورور ستړی مشي او نوم دې څه دی ژوندی اوسئ سلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او نوم مې ذبیح الله دی کونړ ولایت اوسېدونکی یم ذبیح الله ورور یو پښتنه نه کوم ته مصروف هم ډېر خو جواب راک ان شاء الله ولن دا راته وی وکنه چې یو څادر دی دا مونږ لونکو په تناب مواچو دا په 15 منټه کې وچو 15 څادر په 2 منټه کې وچی نو د څه دی چې 15 څادر خو چې 15 منټه کې چې یو څادر وچیږي خو هغه انځلم غواړي کنه هر یو څادر خو خپل ټیم نیسی خو شوي ته نو چې وینځل شي که 15 واړه په یو وخت واچول شي خو مغه یو وخت باندې وچیږي او که وخت ونیسي انځلو کې مغه نه ټیم هغه څه قید کیږي
لیدونکو دا چې یو ډرایور مې ترڅنګ د دې سره خبرې کوو استاد ستړی مشي نوم دې څه دی الله دې بخیر وسی نوم مې عبدالحق دی عبدالحق ورور کوم ځای ته سورلي چلې که څنګه و سرکانو لین چلو ورور تا نه به د ډرایورۍ باره کې یو پوښتنه وکړم دا راته ووایه چې یو ګاډی د دې ځای نه د ننګرهاره پورې چې دی په 1.5 غنټه کې ځي او د هغه ځای نه بېرته 90 منټه کې راځي دا ولې نیمه غنټه کې زیو په 90 منټه 1.5 غنټه کې د دې ځای نه ځي د ننګرهاره پورې او د هغې طرفه بېرته په 90 منټه کې راځي او بس دا یو شی شو کنه یو شی شو فرق به پکې ګور نشته پکې پر ځکه چې نیمه غنټه او 90 منټه یو شی راځي شپې او 90 هغه یو شی شو یو دغه براته وي تیزه جمله دا براته 15 پیر زر زر وي تریخ تروش تریو تریخ تروش تریو او نو زر زر ته 15 پیر وي پیوه نشو تی وی تریخ تروش تریو تریخ تروش تریو زر زر تریخ تروش تریو زر زر تریخ تروش لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ د سره خبرې کوو ورور ستړی مشي نوم دې څه دی السلام علیکم پوښ نوم خسته رحمان دی پوښ د کونړې مې خسته رحمان دی د کونړې همدا کومره دا راته چې ته پوښتنه کوم جواب راکړې پښتنه وکایم دا راته یو کنه چې هغه څه دی چې وښلېږي به ته نه ګڼل کیږي دا چې وښلېږي او به ته نه ګڼل کیږي الکه دا به سمندري سمندر ولې شلېږي ولې منګه شکولې یو ځل یو شعر بیت ټپا ټوقه چېته یاد دي یاره داسې څه نه لرم پکوړې خو لرې خورې ور درکم دله ډېره مننه ته د ښه وغواړم و د ویسټ انډیز مګې خو ته دننه کې خپل کار لیدونکو یو بل ورور مې ترڅنګ د دې نه پوښتنه کوو ورور ستړی مشي نوم دې څه دی خیر دی نوم دې څه دی احمد شاه دا راته چې ولې خفې خفه خو نه یم ما ته خفه ښکاري نه یم خفه ښه یم هلکه کیمرمن ته ګوره دا خفن دی څه نه یم خفه شته یې ووایه نه ښه یم خفه نه د خفن یې دا راته ووایه که نه چې هغه څه دی چې وشلېږي بېرته نه ګڼډل کېږي وشلېږي بېرته نه ګڼډل کېږي نو والله دغه مسوي یم څه خبره یو څه خو دی که نه چې خامخا دی دا راته ووایه چې دا خلک وایي دا سبزي او دا میوه ګرانه خرڅوي رښتیا ګرانه خو نه خرڅوي چې ریټ ما خپل ریټ یې خرڅوم دا شاید دا ګاونډي د ولاړ وي دا ډېر پروشه دی نه ګرانه دا ګرانه خرڅو او ګرانه راوړم خا چې ګرانه راوړي نو به د ګرانه خرڅوي نو دا خو ارزانه راوړي او ګرانه خرڅوي نه ګرانه چې ګرانه یا ګران خرڅو چې ارزانه غرضه خرڅو ډېر من لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ د دې نه پوښتنه کوو ورور ستړی مشي نوم دې څه دی سردار ولی نوم مې دی سردار ولی د کوم ځای د شاخیل سردار ولی دا راته ووایه که نه چې یو څادر چې موږ کله وینځو هغه په 15 منټه کې وچي 15 څادر به 2 منټه کې وچي 15 څادر به والله څه څلور به څوک کې وچي څلور به وچي یو په 15 کې وچي او څلور به څلور کې وچي نو ولې داسې څادر دی که بعضې نري دي هغه چې ټول یو شان پیړې څادر پیړې څادر خو بیا ډېر وخت ونیسي چې یو څادر 15 منټه کې وچي 15 څادر به 2 منټه کې وچي 15 څادر به 15 منټه دا ورته 15 پیر زر زر وای کنه تاریخ تروش تریو زر زر براته وای تاریخ تروش تریو لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ د دې نه پوښتنه کوو ورور ستړی مه شې نوم دې څه خیر زما ذاکر جان نوم دی ورور ذاکر جان څه کار کوي دا شیدې او مستو کاروبار دی شیدو مستو کاروبار کې ښه دا خلک وایي دا په شیدو کې اوبه اچوي رښتیا نه مړه دا چټي خبره ته لکه چې اوبو کې شیدو اچوي هو شیدو کې اوبه اچوي دا راته ویل که نه چې یوه توره کوټه
او د یو لاټین دی ویډیو ده او تاسو لاس کې دبلې دی اول بچی لګي اول به دبلې لګي اول به دبلې لګي ولی خو چې هغه ونه لګي دا ډیوه چرته لګي ها ډیر ښه بل براته تیزه جمله د سی وی کنه پنځه پیرا براته دا زر زر وی تاریخ تروش تریو تریخ تروش تریو تریخ زر 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 تریخ تروش تریو تریخ تش تش لیدونکو دا چې یو بل رور مې ترڅنګ د دینه پښتنه کو رور استړی مشه نوم دې څه خیر چې نوم مې رضوان پټان دی پټان ورور څه کار کوي مزه سبزی کار کوم وای بعد کار دې څنګه دی کار خدای شکر دی گزاره کی ها دا راته چې یو پښتنه نه کوم جواب راکړي اوکه وای جواب راځي دا راته یو کنه چې یو غاړه د ډیزاین د جلال آباد پورې په دې طرف په یونی مګنټه کې زی دغه طرف 90 میلیټه کې راځي دا ولی ډرایور پورې فرق ډرایور پورې فرق ها نه چې د قیو ډرایور وته ناست چې د قیو وته ناست ولا پته راته نشته دی دا راته یو کنه چې پنځه پیرا برات دا زر زر وی تاریخ تروش تریو تاریخ تروش تریو تاریخ تروش تریو تاریخ تروش تریو تاریخ تروش لیدونکو دا چې یو بل ډور مې ترڅنګ د دینم پښتنه کو ورور استړی مشه نوم دې څه دی ژوندې اوسې ما نوم مې فرهاد دی دا راته یو کنه چې دا چې دی چې سر ته غوڅ کې غوګونه بیا پاتې شي سر تر غوڅ کې وګونه بیا پاتې شي دا سوچ کول غواړي نو خصوچ وکزم سر ته غوڅ کې دا صحیح ولا تیزه جمله براته د سی وی کنه پنځه پیرا براته دا زر زر وی کنه تاریخ تروش تریو ولا نشم بس لیدونکو دا چې یو بل رور مې ترڅنګ د دینه پښتنه کو ورور استړی مشه نوم دې څه دی مننه خیر اوسې نوم یې عبدالغفور ها عبدالغفور ورور دا راته وی کنه چې یو غاړه د ډیزاین د ننګرهار پورې په یو نیمه غنټه کې زی او دا غزنه به 90 میلیټه کې راځي دا ولی نو دې طرفه سرعت کم ده هغه طرفه زیاتی خایو دا خو جوړ شه ده کنه صحیح شو نقالان یو غنټه او 90 دقیقه تقریبا یو شی راځي تقریبا نه صحیح سل بسل یو شی راځي کنه یو دا براته وی کنه پنځه پیرا براته دا زر زر وی تاریخ تروش تریو درنو لیدونکو نو په صداباد خر کې مخبرونه هم دومره و ان شاء الله چې د خبرونه به هم دغه سي رساتو نور زین ته به زو د خبرونه به تاسو ته جوړو نو تر بل خبرونه موږ لره کې اجازه د خپل پامه